اوه هغه ته خو مې لاس نه رسېږي که نه څه وکړم ای بړکي دلته راشه دلته کښېنه څه اوهو هغه ښایسته ګاډۍ غواړې او که نه هغه خو حسین هم غواړي زه راشه او دلته کښېنه کینم چټکي په ملا باندې مې پام کوه ښه آخ ملا مې ډېره خوږېږي چټکي او بړکي لږ درد خو وزغمه که نه ګوره چکش مې راواخیسته زموږ کار وشو راځه 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 ښاغلیه ستونزه نشته په اصل کې زه غواړم تشناب ته لاړ شم نو زه مو بیا یم ښاغلیه زه خپله سم اوهو میخته پیدا که ما خو پیدا نه که ته پیدا نه که نه دومره لوی کور دی خو د کار په وخت کې هیڅ هم نه پیدا کېږي یو میخ هم نه پیدا کېږي رښتیا وایې دومره لوی کور دی څه به درد لګېږي زه دا ځای ګورم ته هغه ځای وګوره کوم ځای وګورم اوس دا میخ له کوم ځای پیدا کړم اوه چټکي دا دی میخ ښه نو او دا انځور به څنګه کوې او خدایا ته خو هېڅ عقل نه لرې په هېڅ شي باندې هم نه پوهېږې همدا چې کار مو وشو دا انځور به بېرته دلته ولګو د لومړي ځل لپاره که نه یوه ښه خبره دې وکړه مطلب دې څه دی مطلب مې دا دی چې د لومړي ځل لپاره که نه د عقل په سیالۍ کې ته رانه مخکې شوې یې ته خبرې بس که او زر کوه دا میخ وباسه هله او دې ځای نه لرې شه زه یې راوباسم ګوره چې ځان ژوبل نه کې دلته سره باندې ها دا انځور مو ولې ښکته کړه موږ غوښتل چې دا میخ وباسو میخ هو هغه موږ یوه غوښتل شېبه پلارجانه هغه داسې ده که نه چې هغه میخ ډېر زنګ وهلی او بل دا چې هر وخت کیدای شي دا انځور راولویږي موږ به یې بېرته ولګوو تاسې په دې اړه اندېښنه مه کوئ هو همداسې ده رښتیا وایي هو خو بیرته یې ولګوئ که نه نو تاسو خو خپله مشره خوښې پېژنئ که نه د انځور په ځای به تاسو دواړه هلته ولګوئ ښه ښه اصله ده پلارجانه زموږ خوښې جانه او دا پلارجان دواړه مېرمن او خاوند که نه بیخي دربه په شان دي هر چېرته یو ناڅاپه را پیدا کېږي تبکي تا ویلي وه که نه چې ستا ټلیفون بلکل زما د ټلیفون په شان دی او هغه داسې ده که نه چې زما ټلیفون هېڅ کار نه کوي ته یو ځل راشه او ویې ګوره که نه خپل ټلیفون راکړئ زما ټلیفون که نه د باندې دی هیله کوم ته راسره راشه که نه راځه 2 دقیقې وخت ونیسه هغه داسې ده که نه چې زه ډېره خواشینې یم چې ټلیفون مې کار نه کوي ښاغلیه زه خپله ځم که نه ښاغلیه تبکي دا کوم فایل چې تا
خوخه جانې موږ ویلو کنه چې موږ خپل کار داسې خلاص کو. تاسو بس وګورئ مشرې خوښې چې تبکید څنګه په منډه له دې ځایه ځي او بیا به هیڅ کله بیرته د کور ته رانه شي. دا په دې معنی ده چې تبکي دې ازموینه کې ناکامه شوه. مشرې خوښې اوس زموږ ډالۍ راکئ. زموږ ښایسته ګاڼې راکئ. څه خبره ده زویا؟ زویا څه شوي؟ شوپا څه خبره ده؟ هغه وګوره. مورې آیا هغه د واکر به د نیمې ترور لرم هماسې پرېږدي لکه څنګه چې او تبکي خور پرېښې وه؟ بلې اوه خور جانې تاسو تر اوسه پورې له کور نه نه راوتلې؟ د زم کورنۍ خو رارسېدلې. اوه زر کوئ کوژده پیلېږي. بلې اوه تاسو خو راځئ که نه؟ هو زه زه لږه ناروغه یم نو ځکه موږ نشو درتللی. اوه هغه پرېږدئ هېڅ خبره هم نشته. روغتیا خو ډېره اړینه وي خورې خو په واده کې هرومرو راشئ. اوس ټلیفون ږدم د خدای په امان. سمه ده دا ښه ده چې تبکي اوس په دفتر کې ده. نن خو هغه نه وه مګر وروسته به څه وشي؟ زه اوس دننه نشم تللی. زه باید کور ته لاړه شم. که زه لاړه شم نو ښاغلی ترو او هغه اړین فایلونه د هر چا چارې خوښې کې به دخلي. زه دا اخلم. نه دا زه ښه سمه اخلم. ده څه خبره نه ده. زه دا اخلم. دا هم ډېر زیات ښکلی دی. تا ثابته کړه تبکي چې ته د یو کور مسؤلیت په ښه توګه ترسره کولی شي. د دومره لویې ډالۍ ترلاسه کول دومره اسانه کار نه دی. تبکي بیرته راغله نو ځکه دا ګاڼې هم بیرته راځي. زما ناسته او خوښې جانې
ته خو ښه کنه هو ښاغلیه خانو ته باید کور ته لاړ شې کنه ښاغلیه دا فایلونه ډېر اړین دي او دا باید دفتر ته یوړل شي مطلب یې دا و چې ستا جامې ښاغلیه اوس جوړې شوې په ژاولې مې ونه خلاولې راځئ دا دی خواړه تیار شو راځئ که نه ته وګوره چې په دروازه کې څوک دی سلام زم جانا ته څنګه یې امور دې چېرته ده او خورجانې او رورجانه تاسو ته یو غټ سلام علیکم رښتیا خورجانې ته اوس څنګه یې اوس ښه یم اوس به ستا صحت بیخي ښه شي خورجانې ما یو څوک ستاسو لیدو ته راوستې ده اوهو لورې دننه راشه کوم دا واده مخربوي مشه جان تاسو خو پوهیږئ چې جلۍ باید له کوره په درناوي سره ووځي که نه نو زموږ نوم به بد شي خیر دی تاسو ته حضور کوم دا واده له منځه مه وړئ دا زما لور ډیمپي ده اوهو زوی جانه تاسې ولې ولاړې دننه راشه او دا دی زما دیواکر زوم جان او زوی جانه دوی زموږ ځانګړي ګاونډیان دي او دوی زموږ د خپلې کورنۍ په شان دي اوهو تاسې ولې داسې په ګورئ تاسو نه مشران دي په خدای ټیټ شئ که نه اوس خو به ولیدې که نه زما زوم د فلم هلک په شان دی مور او پلار به مې په تمه وي هو رښتیا زویه ښه نو خورجانې موږ به اوس لاړ شو هغه داسې ده که نه ما خو دوی ستاسو لیدو ته راوستل ځکه چې تاسو کوژدې ته هم رانغلل ښه نو موږ ځو راځئ چې لاړ شو راځئ او د خدای په امان دا تاسو څه کوئ مورې د دې په ځای چې د هغو دروغجنو په اړه ورته څه ووایي ته هغه دیواکر ته دعا ورکړه لورې موږ دا هر څه د نیمې جانې لپاره کوو موږ څنګه هغوی خواشیني کولی شو هغوی خو موږ خپله کورنۍ ګڼي خپله کورنۍ ګڼي نو بیا خو تا باید د دیواکر رښتیا ورته ویلی وی پلاره که چېرې دیواکر د هغوی سره هماغه کار وکړي بیا کوم چې موږ او ته پکې خور سره یې وکړو نو آیا تاسو به خوشحاله شئ پلار جانه ادې ته رښتیا وایي پونم جانې همدا چې موقع مو پیدا کړه باید نیمې جانې ته په دې اړه ووایو ښاغلیه تاسو ټول فایلونه ولیدل نو ښاغلی زه به یې دفتر ته یوسم سمه ده تبکي ووایي تا غوښتل په دې باندې رنګ ولګوې که نه راځه هر څه چې غواړې پکې وباسه पत्तों पे बारिशें ठहरी हुई हैं थपथपा दो चल पड़े
रस्तों पे ख्वाहिशें रुकी सी है पंख दे दो उड़ पड़े रुक रुक के थोड़ी निकलती है बातें चुप चुप के फिर भी सब कहती है आंखें और ख्वाब है कि ना रुकते जरा से प्यारी है सब تبكي اخاغلیا تاسو سره خامدا ډیره ښایسته ښکاري تل همداسې مسکا پسې راولرئ